بسم الله الرحمن الرحيم. وإن نام فاحتلم أو جن أو أغمي عليه أو قهقه استأنف الوضوء والصلاة. د باب الجماعت ولا سبق شری دی پرین میں دا سبق ولو چې او پوک سړای وې د سلسل بول ول امام پسې المیز نه کوي ونوې پوکې شزه مستحضه پسې المیز کوي اته د زنانا جمع هو ممنوع دو زنانا زونتا ګوشي جمع نشي کولا او بیا یا کدی جمع کولا بیا پوکې شزه په مستحضه پسې المیز نشي کولا ونو قاری المیز کوي شي امي پسې ونو د کپڑے وغستین کلمیز کوي شي برامن پسې वो بیا دا جایز ده چې امامات وکړو ته بینول سړای او دوس کوین کیتا او دا غیا جایز ده چې امامات وکړو په دوریه باندې د مسخه کوین کا د پښې وینځین کی خلګتا دا جایز دی او ویلور سړای ورسته نوست پسې یا لمیس کوي شي په دا متن چې مسله ذکر وی دغه د میشتو سه مذهب یاوي و هغه سړی علمیز نشي کولا چې دای رکوع یا کوي او سجدا یا کوي و امامیه اشاره کوین کوي یعنی رکوع او سجده کوین کا اشاره کوین کی په علمیز نشي کولا و فرض المنز کوین کا د نفل المنز کوین کی په علمیز نشي کولا ونه هغه سړی فرض میز کوي شي ورسته په اخ چا پسې چې هغه په بل فرض باندې ویلور ده یو د مشپشین په فرض ویلور ده او مقتدی ورشیا د مزدیګر فرض نه اتو وتاړي دا سیان کیږي د الموضوع اتحاد ضروری ده چې مقتدی و د امام لمیز متحد وي یو وي و نفل کوین کا لمیز کوي شي په فرض کوین کې پسې و چا چې وکړه په یو امام پسې اقتدا بیا د مقتدی ته پته ولګی دا چې امام کو پوک نو د امام او تاسو متسوا ده بیا د علمي ضرور ورځي و الموضوع کوین کې د پورا په جمعې یا په خپل بدن باندې لوي کولیا مکروه دي و د غرانګه سجده په ځای چې کا کونی کې وی هغه وانه اړای بدلای مگر هغه کونه چې د سجده په ځای پرېت وی و د تاسو سجدا مشکله وی د کونی د وجنا بیا د یو ځله یا دوا ځله هغه کونه څنګه کو زیات نه وګته وانه تاسو په مونږ چې و وګته وی د یو لوس د بل لوس په خپل مان سره نه بوسیانا او په تشي ولوسانشتي و جمعوانه لالای چې لکه پټکای چې په یوه یا پرېږدي خلاص په بل یا خلاص پرېږدي و دای لالای په زونی ار بدل کړه نه وي دا غرانګه جمعه ورته لایانا نو وشتون غانډه کوي و شي طرف کین طرف ته مخیانا اړای و د سپیل نوستی په شان باندې نو سایانه کوي و کچا سلام تر و چې ودای په منځو د سلام جواب وانه کوي نه په شپه او نه په لوس سره و پلاتی وانه وای او د غزر نه پلاتی والا شي و په منځه خړو کو شو وانه کوي بیا دا مسله ذکر شلا چې کچا تاسو په او د سیور پېښشلا د دل منځنا و پاس شي او داستاو کو و بنا دا کو په خپل منځ باندې کچره دای امام نو او کچره دای امام پیدا مقتدیون شي یو داسې سړای چې دای د خلافت مستحق غني د اگر مخشه کو و دای دا لوډ شي او داستاو کو په خپل منځ باندې دا بنا او کو سپیره چې خبره نه کړی او استیناف افضل سرنا منځ کول افضل دی نن مې نو سبق تا و ان ناما او کچره المنځ کوین کا خیب ید فخت لما بیا اختلام وشو شیطان خطو کو او جن لیا لونایش جن ماضی مجهول دو بوب یدا نصرا جن یا جن د مد یا مد هنده جن یا جن جنونن دا ماضی مجهول دو لیا لونایش او اومه علیه یا به وشی پر اغلا او قهقه یا یہ قهقه ولا قهقه داسې چې اوز یې لره لوړ شي وخلی او زړه خلاص شي
استأنف الوضوء والصلاة سرنا د وکو او داسیا والمنزیا دا موجوده المنزیه موت شو او داسیا موت شو کل منځ کوین کا دل منځ په حالت څخه خیب یې او احتلام یو شو یا مجنون شو یا د باندې بهوشي روغلا یا ودای د سرنا او داسیا وکو والمنز واقعي ول منځ شه د دغه عوارض مين دل ډیر کم دي دا ډیر نادر واقعات دي دا یو قاعده دو چې هغه به اوداسي چې دو نادر الوجود وي هغه به اوداسي چې نادر الوجود وي چې کومه پېښېږي په هغه باندې بنا کول جایز نه دي امخشه یو عبارت تیر شو فان سبقه الحدث ان صرف وتوضا وبانا هغه شی بنا کول جایز وي خو داغه دته به اوداسي دي چې دا نادر الوجود دی یعنی لشکی پېښېږي کله کله پېښېږي نو په دغه شی بنا کول جایز نه دی به ودای سرنا او داسیاو کو ول میزواو کو وان تکلم فی صلاته غامدا او ساهیا بطلت صلاته که خبره یو کړه په خپل منځ په کوزا یا وګیرا موت شو لمیز ده امام شافعی سے پنیز بنده که خبره یې په ویرا وکړله یا د شرع د حکم نه د نبی په وجه سره یې وکړله بیا علمیز نه موتېږي په شرط دی چې د خبرې ویښته نه وي د امام مالک صاحب په نسبت باندې د لمونځ د اصلاح د پورا د امام مقتدی سره او د مقتدی امام سره گفتگو کول تعلیمیز نه موتای د احناف په نسبت باندې په لمونځ کلام کول جایز نه دی خو هغه خبره هغه کلام د لمونځ د اصلاح ته پوراوي کده صاحب د وجه نشوي چې څنګه یا کلام وک خبره وکړل په هر حال شه دا خبره ناجایز دي ولمیز متای د احناف دلیل د حضرت زید بن ارقم رضی الله تعالی عنہ حدیث تا چې مشوي په لمونځ خبره کوله یو سړی و د خپل ملګری سره چې په لمونځ شوی د سره په سانګ شو خبره وی او سره کوله تر دې حد پرې چې دا آیات وقوموا لله قانتين ارنزل شو چې تو سه درېږي الله تا په خاموشي سره چنانچه په دغه آیات شریف شمیشته د خاموشي حکم وشو بیا د گفتگو کول نه د خبرې کول نه میز منع کړل شي چې منع کړل شي اس په مدرسه یا کلام نيز متای د آیات د نزول نمخشه خبره کېدله وان سبقه الحدث بعد ما قعد قدر التشهد توضأ وسلم او کچره لمونځ کوین کیتا بیا د سیور پېښشلا ورسته د اغنا چې دای د تشهد په انداز باندې نوستای کړهو توضأ وسلم استشهد په قدر باندې د نوستای چې کړه دا او په خپل میس پیرا شو دا کنه یو سلام متبوته دا اس ودای سو کو توضأ وسلم سلام وړای ایول منځ کوین کیتا د تشهد نه بعد به او داسی ور پېښشلا به حکم دغه دا چې دای او تاسو کو دغه او تاسو نه بعد دای بیا روشي په غوځي وکښنی سلام وړای وان تغمد الحدث في هذه الحاله او تكلم او عمل عملا ينافي الصلاه دا بل صورت شو کچره د پکوزا به او داسی زون ته ار پېښ کړه فی هذه الحالات په دغه حالت شه هذه الحالات نه مراد دا غدا چې بعد ما قعدا قدر التشهد ورسته د دنا چې په انداز د عبده و رسوله نوستای کړه دا هذه الحالات نه دا مراد ده اس د په قدر د عبده و رسوله نوستای کړه دا دغه نه بعد د ځون ته په کوزا به او داسی ور پېښ کړه او تکلم علی خبره وکړه په کلام الناس سره او عمل عملا یا عمل وک داسې عمل ينافي الصلاه چې آیا د منځنا خلاف وي تمت صلاته پیراشل میز ده اس ادي سلام د الفاظ چې کیم ثواب دا هغه خو محروم شو کنه کله تشهود نه بعد المنځ کوین کی په کوزا زون به او داسک یا یې په کوزا خبره وکړلې لیه دا څه چار وکړه چې عدل منځنا خلاف وا د دل میس پر شوا دا لیکن سلام اړول واجب دي ځکه وې د ترک ته واجب د وجنا د منځ اعاده په ضروري وي د منځ اعاده په ضروري ده وان المتيمم
کچره ولیدله تبینه کوین کی الماء یبو فی صلاته فالمنذ شه بطلت صلاته بطل چل میز ده دا یو چونکه فالمنذ شه دا کنه المنذ کوین کا فی صلاته ندا مراد دا چې دا سړی المنذ کوین کا دا ٹھیک شلا اس کا دی بولیدله په حال د المنذ شه او هغه مخشه جمله و تو سے په ذهن شوی چې بعد ما قاعده قدرت تشهد ورسته د اغنا چې د نوستای کړه د په انداز د عبده و رسوله اس په دغه ټیم شه د یبو ولیدله بتل چل میز ده دا مسله تو سے په باب د تیمم شه په تفصیل سره ذکر کړی و ان رآه بعد ما قاعده قدرت تشهد او کچره ویلیدله ته بینه کوین کی یبو از دا سه صورتینا دی په دغه عبارت شه دویلا صورتینا د تشای بیا اغنا بعد ویای چې بطلت صلاتهم فی قول ابي حنیفه وقال ابو یوسف ومحمد تمت صلاتهم فی هذه المسألة شاید دا دویلا صورتینا دی و ان رآه وکچره ویلیدله چاولیدله ته بینه کوین کی الماء یبو بعد ما قاعده تشهد ورسته دیغه نه چې د نوستای کړه په انداز د عبده و رسوله او کان ماسخن یا دای مسخه کوین کاو او دوړی میشه بنده فن قدرت مدت مسخه یا تیرش وخت د مسخه د یعنی مقیم بنده یواش پای وره تیراشلا په دغه ټیم شه د بنده هغه یواش پاو وی وره د ټیمور پیراشه چې دای عبده و رسوله ترسه او خلغا خفیه بعمل قلیل یا دوړې میزه ویاستله په عمل قلیل سره او کان امیان فتعلم سورتن یا امیو او سورت یزداک او غریانن لیا رمډو فوجد صوبان بیا مين داکړه جمعه دغه غونډه شوی مقدر ده سورت ذهن شلری چې بعد ما قاعده قدرت تشهد او مؤمن فقعد على الركوع والسجود یا اشاره کوین کو بیدای کدر پر رکوع او سجدا باندې او تذکر ان علیه صلاه قبل هذه یا صاحب ترتیب تا اور زړشلا دا خبره چې په دغه باندې په دانه مخ یو بل میس پته ده یک قضوی ګرځول د باندې پته دي او احدث الامام القارئ لیا بیاوداثش امام قاری فاستخلف امیان به امی سړی مخشک او طلعت الشمس فی صلاة الفجر یا میر اروخت د سبا مال په منځشه او دخل وقت العصر فی الجمعه یا د جمعه په منځشه وخت د مزدیګر داخل شو او کان ماسغن علی الجبیره فسقطت غن برئن یا دای په پټیه باندې د ماسخه کوین کو بیا پټیه پرې وتلا د زخم د رغیدل د وجنه او کانت مستخاذه فبرئات یا مستخاذه شدا بیا د دې عذر ختم شو بطلت صلاتهم بدل چل می د دې ټوله په قول ابي حنیفه رحمت الله علیه زکا چاغه سلام نه دا سلام باندې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه واجب ده وقال ابو یوسف و محمد و فرمایلی دی ابو یوسف و محمد رحمهم الله تمت صلاتهم فی هذه المسائل چې تراشه میز دی په دغه مسائل شه د قعود په انداز د تشهود نه بعد دویلاس مسالې دي دل منځو د مکمل کېدلې و د باطل کېدلې په باره شه د فقهاوی اختلاف شته په دغه عبارت چې دغه دویلاس مسائل بیان ده چې د تشهود په مقدار د نوستینه بعد دغه مسائل ارپیش شي لکه د تیوین کا وینکال منځ کا وینکا چې په انداز د تشهود نوستینه بعد دیم رایبو ویني چې عادي د او دوسده پر کافی وي دوامه مسله چې په میسه باندې د مسخه کوین کی د مسخه میندا پیراشلا بل صورت په عمل قلیل سره میسه وي اصله عمل قلیل دا چې میسه دمرا سسته وي د دوړی وله چې د لوسه ضرورت یا نشو ته به صرف چې پښای سندول بیا میزا وته لیا المنځ کوین کا ان پاړو د یو سورات زداک یا قرآن پاک سورات یې پهلا نه یو دی او په دغه ټیم څخه د دنا ویرشو المنځ په دوران شه او مقدار تشهود د نوستینه بعد د هغه سورات ور یو دی شه یا را منډ سړی دمرا کپڑا می دا کړه چې پیغه سره د 70 پټه دلاشه یا په شریعت سره المنځ کوین کا په رکوع او په سجده باندې قادر شه یا صاحب ترتیب تا کازویل میز ور یو شه یا کاری امام
یو امی خلیفہ جوړ کړ، یا په سبا المنځ شه نیرسترګه اروختله، یا د جمعې په المنځ شه وخت مزدګار داخل شو، یا د زخم شکېدل د وجنه پټی پریواته، یا مستخدا یا د ثالث البول ولا مریض دا د عذر ختم شو. په دغه دوه سه مسائل شه د امام اعظم رحمت الله علیه په نسبت د میز باطل شو او د صاحبین په نسبت د میز پیرا شو. او په دغه شه د اختلاف بنیاد دغه دا چې د امام اعظم رحمت الله علیه په نسبت د منځنه وتلې د پورا په منځ کا وین کې بده یو اختیاري فعل فرض ده چې هغه ته خروج به فعل المصلی وي. نو ځکه د اخري قاعده نه بعد د دغه عوارض پیش کېدل داسې دي لکه د لمونځ په مانځ چې د تور پیش وي ځکه علمیز باطل شه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نسبت او د صاحبین په نسبت د قاعده اخیره نه بعد د دغه عوارض پیش کېدل داسې دي لکه د سلومو اړېدل نه بعد چې د تور پیش وي ځکه علمیز نه فاسدېږي او احتیاط د امام اعظم رحمت الله علیه په قول شه زیات کا بس